افغاني سرې میاشتې تیرو شپږ میاشتو کې د قطر د سرې میاشتې په مرسته د هیواد په 7 ولایتونو یعنی په زونونو کې چې کابل کندهار په مختلفو ولایاتو کې دی وای زونونه نه کابل کندهار هلمند فراه فاریاب بدخشان او بلخ کې 1,102 بې سرپرسته کونډو او هم دا ډول 150 تنه ځوانانو ته راتلونکي کې د ځان بساینې په موخه د خیاطي ګلدوزي غالي او ګلم عبدالو برخه کې زده کړې ورکړي او هغوی ته د ترلاسه کړي کسب اړوند وسایل هم په آخر کې ویشلي دي. هم دا ډول دی خیریه ملي ټولنې د ډنمارک د سره صلیب په مرسته په کابل ننګرهار او هرات ولایتونو کې 500 اړمنو او بې سرپرسته کونډو ته د امرار معیشت پروژې پیل کړي دي. د دې ترڅنګ 4 داخلي مشمولینو ته اعاشه چمتو شوې 4 داخلي مشمولین چې په هغه کې سپین ږیري معلولین پستر ګوړانده بېوزله کسان دي دا د سرې میاشتې په مرستونو کې پراته دي و دې ته ګرمه اعاشه ورکول کېږي چې پاخه خواړه سهار غرمه ماښام 3 سره وخته و دې ته ګرمه اعاشه ورکول کېږي. د دې ترڅنګ 4 داخلي مشمولینو ته اعاشه چمتو شوې او 115 کورنۍ ته چې د غړو شمېر یې 614 تنو ته رسیږي بدل اعاشه ورکول شوې دي. هغه مشمولین مخکې ما تاسو ته وویل چې مشمولین داخلي دي هغو ته بدل اعاشه ورکول کېږي. بدل اعاشه و دې ته نغدې پیسې د میاشتې ورکول کېږي دی خپل خواړه خپل اعاشه ځان ته برابروي. البته هغه کسان چې هغه کورنۍ نه دي بلکې افراد دي یو سپین ږیري دي پستر ګوړون دي معذوره دي شل دي د سرې میاشتې په مشمولینو کې داخل دي هغه ته ګرمه اعاشه ورکول کېږي. دا راز په یاده موده کې په د شپږ میاشتو په موده کې 1,240 بیروني مشمولینو کورنیو بانکي حسابونو ته 19 میلیونه 4,15,502 افغانۍ 19 میلیونه 4,15,502 افغانۍ لیږدول شوي دي. د دې و بانکي حسابونو ته د بیروني مشمولینو و حسابو ته انتقال شوي دي څو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. سربیره پر دې افغاني سره میاشت د خپلو مرستونونو له لارې د هغو هیوادوالو ملاتړ او لاسنیوی هم کوي چې د بېوسۍ او مجبورۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. دې خیریه ملي ټولنې د افغانستان اسلامي امارت د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 340 ګڼه حکم نیټه 23 د 9 میاشتې د 1443 او هم دا ډول د افغاني سرې میاشتې د مقام د 590 ګڼه حکم چې په د اولې میاشتې په 13 تاریخ د 1444 نیټه صادر شوی دی ټول هیواد په کچه د سوالګرو راټولول او د هغوی کورنۍ تشخیص کول پیل کړي دي چې طبعا د دې سروې کېږي د کورنۍ تشخیص کېږي چې د دې دمه په ټولیز ډول 1,22,012 کورنۍ د ټاکل شوي کمیسیون له لوري چې د دې لپاره یو خاص کمیسیون ټاکل شوی دی چې په دې کې 15 ارګانه کار کوي چې په هغه کې وزارت داخله د سره میاشت د کار امور اجتماعي دي مختلفې 15 ادارې شپږ ادارې دي په دې کې کار کوي د هغوی کورنۍ تشخیص شوي دي د ټاکل شوي کمیسیون له لوري ثبت او بایومتریک شوي دي چې د تحقیق ارزونې وروسته 2,901 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 6,909 ته رسیږي مستحق پیژندل شوي دي او په میاشتنۍ توګه نغدي مرستې ورسره شوي دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شپږو میاشتو کې چې د اولې میاشتې د محرم د میاشتې 13 تاریخ 1444 څخه بیا د شپږمې میاشتې د 13 تاریخ 1444 د افغاني سرې میاشتې له لوري 627 سوالګرو کورنیو سره چې د غړو شمېر یې 3,413 کېږي په فزیکي توګه 4,98,112 افغانۍ نغدې مرستې شوي دي
او راتلونکي کې به هم له یادو تثبیت شوو کورنیو سره د مرستو دا لړۍ دوام ومومي. دا هغه فعالیت و چې د مرستونونو که مشمولین داخلي دي یا مشمولین بیروني دي چې دا یو مهم بخش دی د سرې میاشتې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې پر دې باندې رڼا واچول شول. دویم بخش چې هغه د رواني ناروغیو د ساتنې او د درملنې مرکزونه دي، دا به هم په مختصر ډول ستاسو مخ ته وړاندې کو چې افغاني سرې میاشتې د خدمات صحي د ریاست په تشکیل کې د رواني ناروغیو د ساتنې او د درملنې یو مهم فعالیت یې ترسره کوي. تاسو ته معلومه ده چې موږ هیوادوال په دې تیره دوره کې د 4 یا د 45 کالو په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو مشکلاتو زورونې سره مخامخ شوي دي چې اکثرو خلکو خپل عقلونه ترلاسه ورکړي دي. متاسفانه په مختلفو مرضو او عصبي مرضو سره مبتلا شوي دي چې د رواني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. د افغاني سرې میاشتې د رواني ناروغانو د ساتنې او درملنې مرکزونو له لوري په تیرو 6 میاشتو کې تر پوښښ لاندې نیول شوي رواني ناروغان. اول دا په مختلفو زونو کې دي، په کابل کې دي، په ننګرهار او په کابل په کندهار په ټولو ځایو کې دي. په مختصر ډول سره به امار او ارقام یې وړاندې کو. اول کابل د رواني ناروغانو د ساتنې او درملنې د مرکز له لوري 1,180 رواني ناروغانو ته په رواني مرکز او خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي چې په رواني مرض مبتلا دي. 1,180 کسانو ته خدمات وړاندې شوي دي چې د یادو ناروغانو له جملې څخه 220 ناروغانو ته چې په 123 نارینه او 104 ښځینه دي په رواني مرکز کې چې دلته په کابل کې دي، او د هغه رنګه 645 نارینه او 309 ښځینه رواني ناروغانو ته په خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي او لا هم تر درملنې او پالنې لاندې دي. په یاده موده کې 9 تنو روغتیا ترلاسه کړې ده چې هغه برته خپلو کورو ته تللي دي. دویم ننګرهار د رواني ناروغانو د ساتنې او درملنې د مرکز له لوري 323 رواني ناروغانو ته په رواني مرکز او خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د یادو ناروغانو له جملې 114 ناروغانو ته چې درونې نارینه او 23 ښځینه دي په رواني مرکز، او هم دا ډول 212 نارینه او 15 ښځینه رواني ناروغانو ته په خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي او لا هم تر درملنې او پالنې لاندې دي. په یاده موده کې 60 تنو رواني ناروغانو روغتیا ترلاسه کړې ده. دریم کندهار د رواني ناروغانو د ساتنې او درملنې د مرکز له لوري 2190 رواني ناروغانو ته په رواني مرکز او خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د یادو ناروغانو له جملې 180 ناروغانو ته چې 123 نارینه او 23 ښځینه دي په رواني مرکز، او هم دا ډول 1402 نارینه او 401 ښځینه رواني ناروغانو ته په خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي او لا هم تر درملنې او پالنې لاندې دي. په یاده موده کې 1404 تنه رواني ناروغان روغ شوي او برته له ټولنې سره یو ځای شوي دي. څلورم بلخ. په بلخ کې هم مختلف ناروغان که داخلي دي یا بیروني دي هغو ته خدمات وړاندې شوي دي. د رواني ناروغانو د ساتنې او درملنې د مرکز له لوري 818 رواني ناروغانو ته په رواني مرکز او خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د یادو ناروغانو له جملې 309 ناروغانو ته چې 244 نارینه او 15 ښځینه شامل دي په رواني مرکز، او هم دا ډول 323 نارینه او 215 ښځینه رواني ناروغانو ته په خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي چې په دې کې هم په دې یاده موده کې 219 تنو روغتیا ترلاسه کړې ده او خپلو کورو ته تللي دي. پنځم هرات.
د رواني ناروغانو د ساتنې او درملنې د مرکز له لوري 321 رواني ناروغانو ته په رواني مرکز او خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د یادو ناروغانو له جملې 283 ناروغانو ته چې 222 نارینه او 1 ښځینه دي په رواني مرکز او هم دا ډول 24 نارینه او 12 ښځینه رواني ناروغانو ته په خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. په یاده موده کې 25 تنه رواني ناروغان روغ شوي دي او بیرته له ټولنې سره یو ځای شوي دي. آخري کندوز زون د رواني ناروغانو د ساتنې او درملنې د مرکز له لوري 518 ناروغانو ته په خپلو کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي چې 222 نارینه او 296 ښځینه دي. لا هم تر درملنې او پالنې لاندې دي. په یاده موده کې 85 تنو رواني ناروغانو ته روغتیا ترلاسه شوې ده. آخري نقطه د یادونې وړ ده چې د یادو رواني مرکزونو له لوري په تیرو 4 میاشتو کې ټول 5399 نارینه او ښځینه رواني ناروغانو ته په رواني مرکزونو او خپلو کورونو کې د رواني روغتیا اړوند خدمات وړاندې شوي دي او لا هم 1021 رواني ناروغان په یادو مرکزونو او 4208 رواني ناروغان په خپلو کورونو کې تر درملنې لاندې دي. دا راز په یاده موده کې 896 یعنی 1896 رواني ناروغان روغ شوي او بیرته له ټولنې سره یو ځای شوي دي. دا هغه دوه مهم فعالیتونه وه چې ستاسو مخته وړاندې شول. نور ډېر داسې فعالیتونه دي چې په مختلفو بخشو کې سره میاشت د افغاني سره میاشت ټولنه د خپل خدماتو په چوکاټ کې ولسونو ته خپل ولس ته په مختلف اوقاتو کې د حوادثو په شکل کې که خدای نکرده طبیعي حوادث یا غیر طبیعي حوادث پیښیږي یا بل څه پیښیږي مختلف دغه رنګه روزانه زموږ و ادارې ته مختلف الحاجته کسان راځي چې هر یو د عریضې په شکل کې مختلف خپل ضرورتونه پیښوي چې سره میاشت ټولنه د خپل وس مطابق و هر یو ته د خپل حاجت د دفع کولو لپاره دغه رنګه نقدي مرسته ورسره کوي.